السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم په دې هیله چې ټول رک روغ اوسئ. نن به څه کوو؟ یو زیری مې تاسو ته راوړی. البته تاسو به خبر یې ځکه ټایټل خو به م د ویډیو لوستی وي چې موږ به له خیره ډېر زر د کورل ډراګ کلاس شروع کوو. د ډېرو ملګرو غوښتنه وه، ډېرو ملګرو کمنټونه کول، میسیجونه کول. ډېر ملګري په تمه هم دي چې زه به دا کلاس کله شروع کوم او دا کورس به کله شروع کیږي. بالکل دغه د وخت راورسېدو له خیره سره زموږ د افټر افیکټ چې کوم کورس تقریبا هغه موږ پای ته رسولی. یوازې پروجیکټس پاتې دي چې د دې کورل ډرا سره به د هغه کې پروجیکټس کوم، هغه به اپلوډ کوم. د کورل ډرا کورس ډېر زر له خیره شروع کوو. راغلم تر څو تاسې خبر کړم او تاسې وکولی شئ تر څو چې دا کورس شروع کیږي ځان ورته اماده کړئ. ځان اماده کول مطلب دا چې تاسې پروګرام پیدا کړئ، انسټال یې کړئ، ځکه چې درس شروع کوو نو باید خامخا پریکټس وکړئ، ځکه چې پریکټس ونه کړئ تاسو چې نشئ زده کولی. د پروګرام پیدا کولو لپاره تاسو هر ځای نه کولی شئ پیدا کړئ. کولی شئ بازار کې پیدا کړئ، کولی شئ کوم ملګري نه واخلئ. زه به تاسو سره دونه مرسته وکړم چې د دې کوم ډاونلوډ لینک دی دا به د خپل ویب سایټ کې iostekpashto.com ته به ورشئ. هلته به ډاونلوډ بخش ته ورشئ. هلته به د کورل ډرا لینک موجود وي او تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه کورل ډرا ډاونلوډ کړئ. البته چې کوم ځای څخه تاسو کورل ډرا ډاونلوډوئ هلته د ده د انسټالولو مکمله طریقه ویډیو شته ده. تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. ځکه بار بار ځینې ملګري بیا میسیجونه کوي چې دا څنګه انسټالیږي، دا موږ سره 10 ورځو لپاره کار کوي، دا موږ سره لږ کار کوي. کوم لینک چې ما پریښی دا بالکل فری دی. تاسو کولی شئ ټول عمر ترې فری استعمال وکړئ. دې باندې هېڅ لیمټ نشته چې 10 یا 15 ورځې کار کوي. نه، په کومه طریقه چې دا باید انسټال شي هغسې که انسټال کړئ دا تاسو لپاره ټول عمر فری دی او هېڅکله تاسو نه پیسې نه غواړي. طریقه یې همغلته کوم سایټ نه چې تاسو ډاونلوډوئ همالته موجود ده، ویډیو ده تیار. تاسو کولی شئ هغه طریقه وګورئ، په همغه طریقې سره کورل ډرا انسټال کړئ. په دې درس کې به موږ تاسو کوشش کوو چې کورل ډرا 2020 چې کوم ورژن دی همغه نه کار واخلو، ځکه دا لیټسټ ورژن دی او په هغه کې ډیزاینونه وکړو، د هغه چې کوم درسونه دي هغه مونږ زده کړو. بله خبره دا چې زه به کوشش کوم بیخي په بدل میتود سره دغه تدریس تاسو له وکړم تر څو ستاسو زړه هم تنګ نشي او وکولی شئ یو ښه ډیزاینینګ لپاره ښه کار وکړئ. د دې اپشنونه به یوازې تاسو نه تشریح کوم چې یوازې به زه تاسو ته وایم چې دا کار کوي، دا کار کوي، دا کار کوي. نه، اپشنونه به وایو، هماغه اپشنونه به عملا په ډیزاین کې استعمالو. په دې کې به موږ تاسې ویزټینګ کارت جوړو، په دې کې به تاسې موږ تاسې بزنس کارت جوړو، په دې کې به موږ تاسې بک کورز جوړو، په دې کې به موږ تاسې بینرز جوړو، په دې کې به موږ تاسې انسټاګرام لپاره کورز جوړو، انسټاګرام لپاره به ډیزاینونه کوو. مختلف چې څنګه ډیزاینونه موږ کولی شو په دغه پروګرام کې به کوو. د دې سره سره هغه ریسورسز، هغه منابع چې موږ کولی شو د ډیزاین لپاره استعمال کړو، د خپلو بینرونو لپاره، د خپلو کتاب ټایټلز لپاره، د خپلو کارډونو لپاره کوم ریسورسز چې د موږ سره کوم سایټونه چې د له هغه نه موږ ګټه اخیستلی شو هغه هم زه تاسو ته معرفي کوم. پوره یو مکمل پیکج به تاسو له درکوم چې تاسو وکولی شئ د ډیزاینینګ په دغه برخه کې ښه وځلیږئ، وکولی شئ ښه ډیزاینونه وکړئ. نو لومړنۍ خبره خو دا چې له خیره کورل ډرا کلاس شروع کوو او ډېر زر له خیره شروع کوو. تاسې تر هغه ځان اماده کړئ، کورل ډرا پیدا کړئ، انسټال یې کړئ او ځان ورته اماده وساتئ. دویمه خبره دا زه چې هره ویډیو اپلوډ کوم دا ویډیو به د بلې ویډیو کلي وي. مطلب دا چې زه به یو څه شرایط ږدم، که چېرته دغه ویډیو په هغه شرایطو برابر شو نو زه به بله ویډیو اپلوډ کوم. ځکه زه خو م یو څه دلته ناست یم، یو څه ګټې لپاره ناست یم. ګټې لپاره مطلب چې زما چینل ورسیږي. پوهېږم انټرنیټ ستونزه زموږ په وطن کې ښه ډېر دی، ښه پرېمانه دی، هر سړی له دغه ستونزې سره مخ دی. خو ما بار بار یادونه کړې چې زما کومې ویډیوګانې دي هغه زه ډېر زیات کوشش کوم چې په سایز کې کمزوری کړم. زما چې یوه ویډیو تاسو آنلاین وګورئ چې تاسو نه ډېر وخت یعنې بیخي چې ډېر زیات تاسو نه مصرف وکړي 50 MB 50 MB نه بره تاسو نه مصرف نه کوي. نو زه چې کله هم ویډیو اپلوډ کوم هغه باید 50% نه بره آنلاین کتل شوی وي. مطلب که 10 کسان یې ګوري ایوریج ډیوریشن یې باید 50% نه بره وي. که 100 یې ګوري، که 50 یې ګوري، که هر څونه ګوري باید د دې کوم ایوریج چې دی هغه باید بره وي. که چېرته ښکته شو نو زړه به مات شي او چې زړه مات شي بیا درس هغسې ورکول خوند نه کوي. او بل لایک باندې خو تاسو نه ستړي کېږئ. ظالمانو چې کله هم دغه ویډیو پلی کړی ورسره لایک بټن ووهئ، که نه ستاسو د کوره څه ځي د خدای بندګانو. کله چې زما یوټیوب چینل ته ننوځئ چې هره ویډیو پلی کوئ نو لایک بټن باندې ستاسو هېڅ مصرف نه راځي، بس یو کلک دی پې ورکوئ، زما ویډیو ته به پکې ګټه ورسېږي او دغه ویډیو به یوټیوب پوه شي دا ویډیو رښتیا هم قیمتي ویډیو ده او نورو ته به یې ریکمنډ کړي. نو
هر ویډیو چې زه اپلوډ کوم تاسو ته به یم چې په دې ویډیو باید دونه لایک راشي او دا ویډیو باید خامخا چې یو ځل آنلاین وکتل شي که آنلاین ونه کتل شي رښتیا خبرې سړي زړه ماتېږي کوم ډول چې ته خواري کوې او په هغه ډول بېرته رسپانس در نشي نو بیا هغسې خوند نه کوي چې کلاس مخ ته لاړ شي نو زه به تاسو سره همکاري کوم تاسې به ما سره همکاري کوئ تر څو زما چینل ورسیږي پرمختګ وکړي زما ویډیوګانې خلک وګوري خلکو ته ورسیږي او دا یوازې تاسې کولی شئ چې تاسو څونه ښه ویډیوګانې وګورئ څونه را سره مرسته وکړئ هغومره به زما ویډیوګانې مخ ته ځي نو د دې ویډیو لپاره شرط دا دی چې دا باید 50 لایکه خامخا واخلي او ایوریج ډیوریشن خو ما تاسو ته وایي چې باید 50% نه بره وي مثال که 10 کسان یې ګوري 10 کسان باید خامخا 50% دا ویډیو کتلی وي او کوشش کړئ یو ځل خامخا آنلاین وګورئ نو 50 لایکس باید دا ویډیو واخلي له خیر سره پر روانه ویډیوګانو کې به موږ تاسې رسما خپل کلاس شروع کوو او د ګرافیک اړوند ټول معلومات زه تاسو درکوم او کورلډا به تاسو ته په ډېر ښه شکل سره تدریس کړم نو که تاسې غواړئ چې کلاس برقرار واوسي ویډیوګانې منظم درشي منظم زده کړه وکړئ نو تاسې ما سپورټ کړئ زه به تاسې سپورټ کوم تاسې ما ته لایک راکوئ تاسو زما ویډیوګانې آنلاین ګورئ زه به تاسو له درس درکوم زه به تاسو له معلومات درکوم او زه به تاسو له طریقې ښیم چې ډیزاین څنګه کولی شو ښه ډیزاین څنګه کولی شو او تقریبا ښه پروګرامونه څنګه زده کولی شو نو له ما سره واوسئ چینل سبسکرایب کړئ د بل آیکن کې کږئ دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ کوم ملګري چې نه دي خبر هغوی خبر کړئ کورلډرا کلاس شروع کیږي ډېر زر له خیره سره او ډېر زر به له خیره سره سټارټ واخلو او تاسو ته به زه کورلډرا ښیم دا زما تاسو سره وعده ده د کلاس اخره کې به هر یو کولی شي چې یو ښه ډیزاینر واوسیږئ که بیخي بیسټ ونه اوسئ نو ښه ډیزاینر به خامخا له تاسو نه جوړیږي صرف په ځان باور لرئ کوم څه چې زه تاسو ته ښیم پر هغه باندې کار کوئ پریکټس کوئ بار 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 څه چې زه تاسو ته ښیم هماغه ذهن کې مه نیسئ بس هغه نه تغییر راولئ پکې ما یو رقم ته ډیزاین وکړو تاسو بل رقم ته وکړئ ما یوه لاره وښودو تاسو په هغه بله لارې نه هم استفاده وکړئ نو څونه چې تاسو ډېر پریکټس وکړئ چې څونه تاسو ډېر ښه مخکې لاړ شئ هغومره به زر او ښه ډیزاینر له تاسو جوړ شي نو کلاس شروع کولو خیره ویډیوګانې شیر کړئ لایک 50 لایکه مو د یاده ونوځي دې ویډیو ته باید 50 لایکه تاسو خامخا ورکړئ نو بله ویډیو به له خیره سره زموږ او ستاسې د کورلډرا ویډیو وي او د ډیزاینینګ مربوط ویډیو وي له خیره سره تاسو دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر بیا چې زه راځم او کورلډرا کلاس تاسو ته شروع کوم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ له خدای په امان